په 1440 هجري قمري کال کې د حیرتان، عقینې، تورغونډۍ بندرونو او د خواف هرات د اوسپنې پټلۍ له لارې ټولټال 7,602,419 مټریک ټنه انتقالات ترسره شوي دي. د حیرتان بندر له لارې 5,119,915 ټنه، د عقینې بندر له لارې 615,420 ټنه، د تورغونډۍ بندر له لارې 914,296 ټنه او د خواف هرات اوسپنې پټلۍ له لارې 882,211 ټنه توکي لیږدول شوي دي چې ټولټال 7,602,419 مټریک ټنه نفتي، غیر نفتي او بیلابیل نور توکي پکې شامل دي هیواد ته وارد او صادر شوي دي. د یادو انتقالاتو یوه برخه صادرات او ترانزیت دی چې په 1440 هجري قمري کال کې ټولټال 6,119 ټنه سوداګریز توکي ترانزیت او صادر شوي دي چې لویه برخه یې وچه میوه، وریژې، کچالو، معدني ډبرې، د هندوانې تخم، نخود، مس او د انارو جوس دی. دا په داسې حال کې ده چې په 1440 هجري قمري کال کې د همدې څلورو بندرونو له لارې 4,202,001 مټریک ټنه انتقالات ترسره شوي وو چې په 1440 هجري قمري کال کې د انتقالاتو کچه د 1440 هجري قمري کال په پرتله اویا.9 زیاتوالی ښیي. د ټولګټو وزارت تل هڅه کوي چې د منظم پلان جوړونې، دوامداره څارنې، د ترانسپورتي زیربناوو د پراختیا او د خدماتو د ښه والي له لارې سوداګرو ته اړینې اسانتیاوې چمتو کړي.